لطیف پیدرام طالبانو ته خبرداري ورکړ چې ځانونو ته مغم کوي. ما په یو داسې میکانیزم کار پیل کړی چې طالب به د افغانستان له خاورې ورک کړم. دا چې لطیف پیدرام نو څه ویلي او څه ډول پلان لري راځي په دې اړه دغه ویډیو واورئ او په پای کې هم تاسو خپل نظرونه شریک کړئ. پخوانی سیاسي څیرې او د کانګرس ملي ګوند مشر لطیف پیدرام د طالبانو د منځه وړلو خبر ورکړی وایي چې په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د ټولنې ټول وګړي به پکې ځای ولري. لطیف پیدرام وایي د طالبانو پر ضد موازی حکومت جوړوم او دا هم وایي چې اوس هم په افغانستان کې خلک موږ غواړي او ملاتړ مو کوي. پیدرام زیاتوي په یو داسې میکانیزم یې کار روان کړی چې د حکومت په اډانه کې د ټولنې ټول وګړو ته ځای ورکولی شي او په خبره یې د طالبانو پر ضد به خپلې مبارزې ونه دروي. لطیف پیدرام څو ورځې وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو کې ټول پوښتنه کړې وه او خلکو ته یې ویلي و چې د اسلامي امارت جمهوري دولت فدرالي دولت او تجزیې له منځه یو انتخاب کړي. دغه راز نوموړي څو ځله دا خبره هم کړې چې د افغانانو ترمنځ د واک تمرکز اساسي ستونزه ده او دا ستونزه هغه مهال حل کېدلی شي چې په افغانستان کې فدرالي حکومت رامنځته شي. بلخوا د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد او نور طالب چارواکي بار بار خپلو مخالفینو ته په غبرګونونو کې وایي چې تاسې د ملت له لوري تجربه شوي او نور په افغانستان کې د واک ته رسېدو خوبونه مه وینئ. دغه راز یو شمېر طالب چارواکي دا هم وایي زموږ مخالفین د هسې ځانونه نه ستړي کوي. که له موږ سره مشکل لري زموږ دروازې ورته پرانیستې دي را دې شي خپل مشکل دی وایي او موږ به یې د خبرو اترو له لارې حل او فصل کړو.